بیا د مرګ نیکو څی بیا د مرګ نیکو څی د ژوند لار ګرځي صحابه بکی نشته وړاندې کوونکی مولوي محمد یاسین فهیم نشته قریشي جانا د ژوند لار غواړي د بلال اذان ګرځي صحابه بکی نشته قریشي جانان ګرځي اصحابان بکی نشته قریشي جانان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمن اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او جامې په تن ولرئ او خوشحالي په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم په دې هیله چې دا خپرونه ستاسو د پام وړ وګرځي. قدرمن اوریدونکو زموږ د نننۍ خپرونې موضوع د سجدې سهوې په باره کې څو لنډې مسلې. ځکه په تېرې خپرونه کې د مانځه واجبات موږ ذکر کړل او سجدې سهوه چې لازمیږي په ترک او په تاخیر د واجب سره، نو په نننۍ خپرونه کې به انشاءالله څو لنډې مسلې د سجدې سهوې په باره کې تاسو ته وړاندې شي. کله چې زموږ یو منځګزار رور یا خور نه په مانځه کې کوم واجب په خطایي سره پاتې شي یا واجب ترې هیر شي، نو په هغه لمونځ کوونکي باندې سجدې سهوه لازم او واجبه ده. واجبات تاسو په مخکې خپرونه کې واوریدل. نو که زموږ یو منځګزار رور یا خور نه په مانځه کې واجب ترک شو، هیرې شو یا په خطایي سره ترې پاتې شو، نو په دې صورت کې په هغه باندې سجدې سهوه لازم او واجب ده. ځکه شیطان همیشه د انسان په ښه کار کولو نه خوشحالیږي، نو د دې لپاره منځګزار یا غلطوي او یا یې په غفلت کې اچوي تر څو انسان د الله له لارې څخه واوړي او په غفلت کې واچوي. عن ثوبان قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في كل سهو سجدتان بعد ما يسلم. حضرت ثوبان رضی الله تعالی عنه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي په هره سهوه کې له سلام ګرځولو څخه وروسته 2 سجدې دي. د سجدې سهوې طریقه: کله چې زموږ په یو منځګزار باندې سجدې سهوه لازم شي، نو کله چې د مانځه آخري قاعدې ته ورسیږي، آخري ناستې ته، که هغه 2 رکاتي وي او که 4 رکاتي وي، نو په قاعده کې د لومړی اتحیاتو تر آخره پورې ووایي، له هغې وروسته د ښي طرف ته سلام وګرځئ او بیا د 2 سجدې وکړي. بلکې زموږ فقهاو لیکلي چې امام وي او که یوازې ځان ته منځګزاري، هغه د 2 طرفو ته سلام وګرځئ، خو غوره دا ده چې یو طرف ته سلام وګرځولی شي. نو چې کله یې سلام وګرځو د سلام وروسته د 2 سجدې وکړي، بیا د لومړی بیا اتحیات ووایي، د اتحیاتو پسې د متصل بیا درود اللهم صلی اللهم بارک ووایي او د هغه وروسته د اللهم ربنا ووایي، بیا د سلام وګرځئ. نو دا مونځ د دې کم نقصان چې په دې مانځه کې راغلی و په دې 2 سجدو سره هغه نقصان د دې ختم شي، هغه نقصان تکمیل شي. او یوې خبرې ته قدرمن اوریدونکو باید موږ او تاسو متوجه اوسو. په لمانځه کې که یو واجب پاتې وي او که د یو واجب نه زیات پاتې وي، نو د ټولو لپاره یو د سهوې سجدې کول کفایت کوي. که زموږ یو منځګزار مسلمان نه، که زموږ خویندې یا زموږ ورونه یي، په مانځه یو واجب پاتې شي، نو هم سجدې سهوه ده. که د هغه په مانځه کې تقریبا 4 واجبات هم شي، نو هغه دپاره یو سجدې سهوه کفایت کوي هغه لپاره. دا نه که په مانځه کې 2 وارې سهوه شي یا 3 وارې سهوه شي، چې هر یوه دپاره دا بیله بیله بیا سهوه کوي، نه، چې څومره سهوه وایي هغه دپاره یوې سجدې سهوه کفایت کوي. اوس باید په دې باندې پوه شو چې په کومو صورتونو کې سجدې سهوه لازمیږي. د سجدې سهوې طریقه خو تاسو واورېدله. اوس په دې پوه شو چې په کومو صورتونو کې سجدې سهوه لازمیږي. مخکې موږ ویلې چې یا په ترک د واجب یا په تاخیر د واجب، خو اوس غواړم چې دا تفصیلا تاسو ته زه واورم. چا نه چې کوم واجب پاتې شي سجدې سهوه پرې لازم ده، مثلا سورې فاتحه، اتحیاتو، دعای قنوت، نو په دې صورتونو که سجدې سهوه په هغه باندې واجب ده. او په چا باندې چې سجدې سهوه واجب شوي او هغه ونه کړي، نو د هغه مانځه اعاده پرې لازم، بیا مونځ د خپل د سره راوګرځوي.
همدارنګه په تاخیر د واجبو کې په سورې فاتحه کې اتحیاتو کې یا په بل کوم رکن کې دومره تاخیر او وروستوالی وکړي چې د هغه تاخیر د یو رکوع په اندازه وي نو هم سجدې سهوه په دې باندې ده او که د یو رکوع په اندازه نه و یعنی تاخیر او وروستوالی د دې نه کم و نو په دې صورت کې بیا په هغه باندې سجدې سهوه لازم نه ده. مثلا په طور د مثال زه تاسو ته ووایم چې کله سورې فاتحه تاسو ولولئ په مانځه کې د هغه پسې به تاسو آمین وای د آمین نه به وروسته تاسو یو بل صورت وای بیا به رکوع ته ځئ خو چې کله تاسو سورې فاتحه خلاصه کړه تاسې دلته وروستوالی وکړه دومره وروستوالی مو کړه که یو سړی چې 3 ځلې سبحان ربی العظیم وای بیا هم صورت ولسته نو په تاسو باندې سجدې سهوه لازم ده ځکه تاخیر په واجبو کې راغی نو په تاخیر چې کم تاخیر په واجبو کې راځي په هغه باندې هم سجدې سهوه لازم ده او که دا ستاسو وروستوالی او تاخیر د یو رکوع د اندازې نه کم و نو په هغه صورت کې بیا سجدې سهوه په تاسو باندې لازم نه ده. همدارنګه که د رکوع نه یې مخکې سجده وکړه یا یې 3 سجدې وکړي یا 2 رکوع وکړي نو په دې باندې هم سجدې سهوه لازمه ده. اول خو په مانځه کې رکوع کیږي د رکوع نه متصل بیا ځي سجدې ته خو دې اول سجده وکړه بیا یې رکوع وکړه که رکوع خو بلکل ترک کړي یا خو مونځ نه کیږي ځکه رکوع په مانځه کې فرض ده په اول یې سجده وکړه ورپسې یې رکوع وکړه چونکه دلته تاخیر راغی نو په دې صورت کې هم پې سجده لازم ده یا یې 2 رکوعګانې وکړي یا یې 3 ځلې سجده وکړه نو هم په دې باندې سجدې سهوه لازم ده. همدارنګه امام د سهار مانځه کې قرائت په جهر سره لوستل کیږي دې خفیه ولسته یا د ماسپښین په مانځه کې مثلا د مازدیګر په مانځه کې قرائت په ورو ویل کیږي خفیه ویل کیږي دې په جهر او په زور سره ولستو هم په دې باندې سجدې سهوه لازم ده خو دا په هغه صورت کې چې په اندازه د 3 آیتو وي. امام سهانځه ته درېدلی په جمع کې 3 آیتونه یې خفیه ولستل بیا ورته یاد شول چې دا مونځ خو جهري دی باید زه په زوره ووایم نو په دې سجدې سهوه لازم ده او که دې خفیه په ورو د 3 آیتونو نه کم لوستلي ول 1 آیت یا 2 آیت بیا ورته یاد شول چې په دې مانځه کې خو مونځ په زوره ویل کیږي قرائت په زوره ویل کیږي نو بیا سجدې سهوه پې نشته. همدارنګه د ماسپښین په مانځه کې امام په زوره قرائت شروع که نو دا په زوره قرائت یې که 3 آیتونو اندازه ویلې وي سجدې سهوه پې شته او که د 3 آیتونو نه کم لوستلی و بیا سجدې سره د خپل هغه خفیه قرائت دی شروع کړي. همدارنګه چې کله موږ او تاسو مانځه ته درېږو اول سورې فاتحه لولو د سورې فاتحې وروسته بیا صورت لولو په ډکو رکعتونو کې که یو چا داسې وکړه چې اول صورت ولسته د هغه نه وروسته بیا الحمدلله ولستله هم په دې باندې سجدې سهوه لازم او واجب ده. او که چا د سورې فاتحې نه وروسته په ډکو رکعتونو کې یا په نفلو سنتونو ټولو کې د فرضو په 2 رکعتو اولو کې د سورې فاتحې د الحمدلله پسې بل صورت ونه لستو رکوع ته کته شه هم پې سجدې سهوه لازم ده ځکه ترک د واجب راغلی. اما په تشو رکعتونو کې که چا د سورې فاتحې پسې بل صورت ولسته نو بیا په هغه باندې سجدې سهوه لازم نه ده. مثلا د مازدیګر مونځ 4 رکعته دی په 2 رکعته اولو کې سورې فاتحه م ولستله او هغه پسې هم صورت ولسته 2 رکعته آخر باید تش وشي خو دې تش ونه کړل هغه یې ډک وکړل نو په دې صورت کې په دې باندې سجدې سهوه لازم نه ده. همدارنګه غواړم چې د سجدې سهوې په هکله تاسو ته نور معلومات هم درکم. که چا په ډکو رکعتونو کې په اندازه د 3 آیاتو قرآن ونه لستو بلکې د 3 آیاتونو نه کم ولسته نو په دې سره هم سجدې سهوه کول ضروري دي. اما که چا 3 لنډ آیتونه لستي ول والشمس وضحاها والقمر اذا طلاها والنهار اذا جلاها که دا 3 لنډ آیتونه ولستل بیا سجدې سهوه پې لازم نه ده. خو که چا په ډکو رکعتونو کې د فرضو او په سنتو او نفلو ټولو کې د 3 آیتونو نه کم ولستو یا د یو اوږد آیت نه کم ولستو نو په دې صورت کې هم په هغه باندې سجدې سهوه لازم ده ځکه قرائت یا په اندازه د 3 لنډو آیتونو دی یا په اندازه د یو لوی آیت. که چا د 3 آیتونو نه هم کم ولست او یو اوږد آیت هم ونه لست نو په هغه باندې بیا سجدې سهوه لازم ده. خو که زموږ یو منځګزار رور یا یو خور باندې سجدې سهوه واجب شوه او لازم شوه خو د هغه نه سجدې سهوه هیره شوه ویې نه کړه او سلام یې وګرځوه
که د سلام ګرځولو نه وروسته د خپل ځای نه پاڅېدلی هم و خو چا سره خبرې نه وی کړي، کولی شي چې بیرته راوګرځي، په خپل ځای باندې کینی، دواړو طرفونو سلام وګرځئ او سجدې سهوه وکړي. د سجدې سهوې نه وروسته اتحیات و درود او اللهم ربنا وی بیا د سلام وګرځئ. نو د دې مونځ کافي دی، مونځ صحیح دی. خو که داسې شو چې هغه نه سجدې سهوه هېڅ شوه خو د ځای نه پاڅېدو چا سره خبرې وکړې، نو چې خبرې وکړې بیا سجدې سهوه نشي کولی، د دې مانځه اعاده پې لازم ده. دا حاله بیرته راګرځېدلی چې سجدې سهوه کولی شي چې چا سره خبرې نه وي کړې. همدارنګه که چا نه اوله قاعده هېره شوه هم په هغه باندې سجدې سهوه واجب ده. مثلا 4 رکعته د ماسپښین مونځ دی، د اوله قاعده یعنې اوله ناسته په دې کې واجب ده. که د چا نه د اوله ناسته هېره شوه نو په آخر کې دی چې کله اتحیاتو ولوستله سلام دی وګرځئ، 2 سجدې دی وکړي، دغه 2 سجدې یعنې دغه سجدې سهوه د دې لپاره چې کوم نقصان یې په مانځه کې راغلی هغه پوره والی ورته کوي. خو که څوک په 2م رکعت کې کېناسته پورته شه، ناستې ته بیرته نږدې و کېدیني، بیا سجدې سهوه پرې نشته، او که ودرېدلو ته نږدې و بیا دې ودرېږي بیا دې کیني نه، خو په آخر کې دې بیا سجدې سهوه وکړي. یوه بله مسله قدرمنو اورېدونکو چې دې ته تاسو دقیقا متوجه اوسئ. که چا زمونږ یو مونځګزار رور یا خور 2 رکعتي مونځ یې 3 رکعته ادا که، یا 4 رکعتي مونځ یې 3 رکعته ادا که، یا یې 4 رکعتي مونځ 5 رکعته ادا که. ښه متوجه اوسئ. مونځ دی 2 رکعتي خو دی 3م رکعت ته پورته شه، یا مونځ دی 4 رکعتي دی 3 رکعته کې کېناست، یا مونځ دی 4 رکعتي خو دا جګ شه 5م رکعت ده. نو هغه 2 رکعتي کې چې دا 3م رکعت ته پورته شوی هغه سره د یو بل رکعت هم ضمه کړي چې 4 رکعته شي، او هغه مونځ چې 4 رکعتي دی چې دا په 3م کې ناست دی پورته دی شي 4م دې هم وکړي، او هغه مونځ چې 4 رکعتي دی دا 5م ته پورته شوی هغه سره د یو بل ضمه کړي چې 6 شي، او په آخر کې د سجدې سهوه وکړي، دا لمونځ یې نفل شو، خپل مونځ دې بیا راوګرځوي. مونځ 2 رکعته فرض دی خو دا 3م ته پورته شه، چې 3م ته پورته شه نو 1 رکعت دې بل هم ورسره وکړي 4 شو. مونځ دی 4 رکعته دا 5م ته پورته شه، 1 رکعت دې بل هم ورسره وکړي چې 6 شي، نو دا کومه مونځ چې دې زیات کړی دا یې نفل شه، خپل مونځ به بیا کوي. اما یوې مسلې ته متوجه اوسئ. که چیرې هغه په 2 رکعت کې د تشهد په اندازه قاعده کړې وي بیا 3م رکعت ته پورته شوی، او یا یې په 4م رکعت کې د تشهد په اندازه ناسته کړې وي 5م رکعت ته پورته شوی وي، بیا یې مونځ درست او پوره دی، د سجدې سهوې ته هم اړتیا نشته دی. 2 یا 4 فرض شو او 2 رکعته یې نفل شول. دا هغه مسائل دي چې زموږ فقهاو دا لیکلي دي. 2 رکعتي مونځ دی خو په 2 رکعتو کې ناست دی، په اندازه د تشهد ناست دی 3م رکعت ته پورته شي، نو 1 رکعت دې بل وکړي مونځ یې پوره دی، 2 رکعته به یې نفل شي، 2 به فرض شي. یا 4 رکعتي مونځ دی په آخره قاعده کې 4م رکعت کې ناست دی خو بیا پورته شوی 5م ته، نو 1 رکعت دې بل هم ورسره وکړي، هغه به 2 نفل شي، 2 به فرض شي. فقهاو لیکلي چې مونځ یې پوره دی او په دې صورت کې سجدې سهوې ته هم اړتیا نشته دی. دا په هغه صورت کې چې په 2م رکعت کې 2 رکعتي مونځ کې 2م رکعت کې ناست نه دی 3م ته پورته شوی، نو هلته د یو بل ضمه کې 2 به نفل شي، نو د مانځه اعاده بیا پې لازم ده. همدارنګه په 4م رکعت کې که ناست نه وي 5م ته پورته شوی، یو د بل وکړي چې 6 شي، نو بیا په دې صورت کې سجدې سهوه پې لازم ده او د خپل مونځ به بیا راګرځوي. اما که په 2 رکعتي کې ناست و 3م ته پورته شوی و، یا په 4 رکعتي کې ناست و 5م ته پورته شوی و، په دې صورت کې بیا د سهو هم پې نشته دی او د خپل مونځ کامل او پوره. قدرمنو اورېدونکو د خپرونې په دې وخت کې راځو دمې ته، د دمې نه وروسته زموږ خپرونه دوام لري، په دې هیله تاسو هم زموږ ملتیا وکړئ. درم قانون دی زمون، درم قانون دی زمون، په هر زمان ووایا راشه قرآن، ووایا راشه قرآن ووایا، راشه قرآن ووایا، درس د ایمان ووایا راشه قرآن، ووایا راشه قرآن ووایا، راشه قرآن ووایا. قدرمنو اورېدونکو بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ، په دې هیله چې تاسو تر دې دمه زموږ ملتیا کړې وي. همدارنګه که چیرې زموږ یو مسلمانه خور یا مسلمان ورور په مانځه کې غلط شي چې آیا ما 4 رکعته کړي دي، څو مې نه دي کړي، مونځ دې هېر شو، په 4 رکعتي مانځه کې ولاړ دی خو هغه ته معلومات نه کیږي چې ما 4 رکعته مونځ کړی، یا په 2 رکعتي او 3 رکعتي مانځه کې ولاړ دی خو هغه ته معلومات نه کیږي چې ما 4 رکعته مونځ کړی دی، نو فقها لیکي چې کوم طرف ته غالب ګمان وي په هغه دې عمل وکړي. مثلا که ډېر ګمان یې دا وي چې 3 رکعته یې کړي نو په 3 رکعتو عمل وکړي، یا یې ډېر ګمان په دې وي چې ما 2 رکعته کړي دي نو په هغه 2 رکعتو دې عمل وکړي، او د لمونځ پوره کولو نه وروسته د سجدې سهوه وکړي، مونځ یې صحیح دی. مثلا زموږ یو مسلمانه خور یا زموږ یو مسلمان ورور د ماسپښین په مانځه ولاړ دی،
کې هیر شو چې ما څو رکاته کړي خو ډېر ګمان یې راځي چې ما 3 کړي دي نو چې 3 مې کړي یو رکات د بل ورسره ضم کړي په آخر کې د سجدې سهوه وکړي. همدارنګه د سهار یا د ماښام مونځ دی هغه نه غلط شي چې ما څو رکاته کړي غالب ګمان یې دا و چې ما 2 کړي دي یو رکات د بل ورسره ضم کړي چې د ماښام مونځ دی پوره شي یا غالب ګمان دا ده چې ما یو کړی نو یو د بل ورسره ضم کړي چې 2 شي چې د سهار مونځ پوره شي او په آخر کې د سجدې سهوه وکړي. دا په هغه صورت کې چې غالب ګمان ولري یو طرف ته. اما که زمونږ د یو مسلمان خور یا زمونږ د یو مسلمان رور غالب ګمان یو طرف ته هم نه و مثلا 4 رکاتي مونځ دی هغه مونځګزار زمونږ مسلمانه خور یا ورور وایي چې 4 رکاتي مونځ دی خو ما خو 3 هم نه دي کړي 2 هم نه دي کړي 4 مې هم نه دي کړي یعنې په دې صورت کې دی په کمو قیاس کړي که ګمان یې دا وي چې 3 رکاته مې کړي دي نو 2 دې قیاس کړي ګمان یې 2 دي خو دا دې په 2 قیاس کړي نه چې 2 مې کړي 2 دې نور ورسره وکړي. او که ګمان دا و چې 4 مې کړي نو هغه دې په 3 قیاس کړي چې 3 مې کړي یو رکات دې بل ورسره وکړي او په آخر کې د سجدې سهوه وکړي. دا ډېر دقیق مسایل دي قدرمنو اورېدونکو ډېر په غور سره یې واورئ ځکه مونځ د اسلام مقدس دین ستنه ده او په آخرت ورځ کې د انسان نه چې اوله پوښتنه کیږي د مانځه کیږي نو باید د خپل مانځه ته ډېر دقیق شو ډېر په عاجزي او په تضرع سره الله ته ودرېږو تر څو الله رب العزت زموږ مونځ په خپل دربار کې قبول او منظور کړي. همدارنګه که چیرې زموږ یو مسلمان مونځګزار په 4 رکاتي مانځه کې په 2م رکات کې په هیره صله سلام وګرځوه مونځ دی 4 رکاتي مثلا د ماسپښین یا د مازدیګر مونځ دی خو دا په اوله قاعده کې کېناسته یا دې نه و چې مونځ 4 رکاتي دی دې رکاتو کې سلام وګرځوه نو که خبرې نه وي کړي نو بیا دې ودرېږي او خپل مونځ دې پوره کړي که چا سره خبرې نه وي کړي نو بیا دې ودرېږي هغه 2 رکاته چې د دې نه پاتې دي هغه دې پوره کړي او په آخر کې د سجدې سهوه وکړي. خو که چیرې دې 4 رکاتي مونځ 2 رکاته وکړه سلام یې وګرځوه ور یاد شو چې مونځ خو 4 رکاتي دی چا سره خبرې وکړې نو بیا دې صورت کې دا خپل مونځ نشي پوره کولی بلکې د دې مانځه اعاده او راګرځول 2یم ځل په دې باندې فرض او واجب دي. همدارنګه که زمونږ یو مسلمان مونځګزار که زمونږ خور وي یا ورور وي په 4 رکاتي لمانځه کې په اوله ناسته کې اتحیاتو ولوستله د اتحیاتو پسې وروسته نیمه لمه سولې یا ټوله یې ولوستله بیا ورته یاد شو چې دا 2یم رکات دی پورته دې شي 3م ته او په آخر کې د سجدې سهوه وکړي. او که صرف اللهم صلی ویلي و په 2یم رکات کې اتحیاتو نه وروسته بیا ورته یاد شو چې دا خو 4 رکاتي دی پورته شه یعنې په تش اللهم صلی ویلو باندې چې صرف دغه نه وایي اللهم صلی بیا سجدې سهوه پرې نشته. اما که اللهم صلی نیمه ویله لکه اللهم صلی علی محمد وعلی آل محمد یا ټوله یې ولوستله بیا ورته یاد شو چې دا خو 4 رکاتي مونځ دی نو پورته دې شي خپل مونځ دې پوره کړي او په آخر کې دې سجدې سهوه وکړي. همدارنګه د وترو په مونځ کې که چا د دعای قنوت په ځای بله دعا ولستله نو په هغه باندې سجدې سهوه نشته دی. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت نستغفرك ونتوب إليك. د دعای قنوت په ځای دا دعاګانې ولوستلې نو په هغه باندې سجدې سهوه نشته. اما که د دعای قنوت په ځای قرآن کریم ولوسته نو په دې باندې بیا سجدې سهوه لازم ده ځکه په 3م رکات کې چې کله ته دعای قنوت لپاره لاسونه غوږونو ته پورته کوې د لاس پورته کولو نه وروسته دعا ویل پکار دي خو که چا د دې نه وروسته قرائت ولوسته په هغه باندې سجدې سهوه لازم ده. که چاته بله دعا بالکل نه ورتله نو بیا د قرآن کریم آیتونه ولولي په دغه سخت به سجدې سهوه نه لازمیږي او که بله دعا ورځي و تلاوت کوي نو په دې صورت کې سجدې سهوه پرې لازم ده. دغه مسایل دي چې فقه اسلامي په اول جلد کې په 121 صفحه کې ډېر په تفصیل سره دا ذکر کړي دي. همدارنګه که په مانځه کې درود ویل لکه په آخر قاعده کې اللهم صلی اللهم بارک یا دعا لک اللهم ربنا یا د رکوع او سجدې تسبیحات سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلی دا د چا نه هیر شول نو په دې صورتونو کې سجدې سهوه په دې باندې نشته ځکه دا سنت په آخره قاعده کې چې ته درود وایې یا دعا وایې. همدارنګه په سجده خپله سجده فرض ده خو دا ثنا سبحان ربی الاعلی ویل دا پکې سنت دي. خپله رکوع فرض ده سبحان ربی العظیم ویل پکې دا سنت دي. سبحانک اللهم ویل ټول که د چا نه هیر شول نو په دې صورت کې په دې باندې سجدې سهوه نشته دی. همدارنګه که د فرض په منځونو کې لکه د مازدیګر 4 رکاتي مونځ دی
په آخرو 2 رکعتونو کې چا نه سورې فاتحه لوستل هیر شول بلکل الحمدلله ونه لوستله نو هم په دې باندې سجدې سهوه واجب نه ده ځکه چې په تشو رکعتونو کې د سورې فاتحې او د الحمدلله لوستل دا سنت دی واجب نه دی د ماسپښین مانځه ته ځان ته ولاړ یا امام سره جمع کوې د امام نه په 2 رکعتو آخرو کې سورې فاتحه هیره شوه یا ته چې ځان ته مونځ کوې په 2 رکعته تشو کې تا نه سورې فاتحه لوستل هیر شول نو په تا باندې سجدې سهوه لازمه نه ده اما په نفلو کې که د چا نه هیره شوه یا په سنتو کې نو بیا په هغه باندې سجدې سهوه لازمي او ضروري ده که په امام باندې سجدې سهوه لازم شي نو په مقتدیانو هم سجدې سهوه لازم ده خو که په جمع کې په مقتدي سجدې سهوه لازم شي نو مقتدي به سجدې سهوه نشي کولی امام په مانځه کې سهوه شو امام چې سجدې سهوه کوي نو مقتدي به ضرور دی پسې سجدې سهوه کوي خو که ته امام پسې په جمع کې ولاړ ته سهوه شي په مانځه کې نو ته ځان ته سجدې سهوه نشي کولی چې امام پسې ولاړ وي او خپله د سجدې سهوه شروع کړي او آخر کې دې خبرې ته متوجه شئ په کومو خبرو کې چې سجدې سهوه لازمیږي چې تاسو واورل تېرې څو وړي شیان په قصد سره ترسره کړي دا شخص ګناهګار هم دی او لمونځ هم نه دی ادا شوی دوباره مونځ پې لازم دی دا کومو شیانو باندې سجدې سهوه لازمیږي دا په هغه صورت کې چې تا نه په خطایي سره پاتې شي که په قصد سره پرېږدې نو ګناهګار هم یې او تا باندې د مانځه اعاده لازم ده چې په قصد سره پرېږدې هغه په سجدې سهوه سره نه پوره کیږي نو قدرمنو اوریدونکو دا وه زموږ نننۍ خپرونه چې ټول مسائل د سجدې سهوې پورې مربوط ول په دې هیله چې تاسو په غور سره اوریدلی وي او څه برداشت او عقل هم ترې کړي وي انشاءالله په بلې خپرونې کې به د لمانځه سنتونه د لمانځه مستحبات د لمانځه مفسدات یا ماتونکي دا به هم په تفصیل سره واورئ تر بلې خپرونې تاسو ټول په پاک رب سپارم پاک الله مو مل ستر الرحمن ويا راشا قرآن ويا راشا قرآن ويا راشا قرآن ويا درس إيمان ويا راشا قرآن ويا راشا قرآن ويا راشا قرآن بیا د مدینې کوڅې بیا د مدینې کوڅې د ژوند لار ګرځي صحابه پکې نشته وړاندې کوونکی مولوي محمد یاسین فهیم نشته قریشي جانا د ژوند لار غواړي د بلال اذان ګرځي صحابه پکې نشته قریشي جانان ګرځي اصحابان پکې نشته قریشي جانان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين قدرمن اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او جامې په تن ولرئ او خوشحالي برخه وي دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم په دې هیله چې دا خپرونه ستاسو د پام وړ وګرځي قدرمن اوریدونکو زموږ د نننۍ خپرونې موضوع د سجدې سهوې په باره کې څو لنډې مسلې ځکه په تېرې خپرونه کې د مانځه واجبات موږ ذکر کړل او سجدې سهوه چې لازمیږي په ترک او په تاخیر د واجب سره نو په نننۍ خپرونه کې به انشاءالله څو لنډې مسلې د سجدې سهوې په باره کې تاسو ته وړاندې شي کله چې زموږ یو منځګزار رور یا خور نه په مانځه کې کوم واجب په خطایي سره پاتې شي یا واجب ترې هیر شي نو په هغه لمونځ کوونکي باندې سجدې سهوه لازم او واجبه ده واجبات تاسو په مخکې خپرونه کې واوریدل نو که زموږ یو منځګزار رور یا خور نه په مانځه کې واجب ترک شو هیرې شو یا په خطایي سره ترې پاتې شو نو په دې صورت کې په هغه باندې سجدې سهوه لازم او واجب ده ځکه شیطان همیشه د انسان په ښه کار کولو نه خوشحالیږي نو د دې لپاره منځګزار یا غلطوي او یا په غفلت کې اچوي تر څو انسان د الله له لارې څخه واوړي او په غفلت کې واچوي
عن ثوبان قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في كل سهو سجدتان بعد ما يسلم. حضرت ثوبان رضی الله تعالی عنه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي په هره سهوه کې له سلام ګرځولو څخه وروسته 2 سجدې دي. د سجدې سهوې طریقه: کله چې زموږ په یو منځګزار باندې سجدې سهوه لازم شي، نو کله چې د مانځه آخري قاعدې ته ورسیږي، آخري ناستې ته، که هغه 2 رکاتې وي او که 4 رکاتې وي، نو په قاعده کې د لومړی اتحیاتو تر آخره پورې ووایي، له هغې وروسته د ښي طرف ته سلام وګرځئ او بیا د 2 سجدې وکړي. بلکې زموږ فقهاو لیکلي چې امام وي او که یوازې ځان ته منځګزار یي، هغه د 2 طرفو ته سلام وګرځئ، خو غوره دا ده چې یو طرف ته سلام وګرځولی شي. نو چې کله یې سلام وګرځه او د سلام وروسته د 2 سجدې وکړي، بیا د لومړی بیا اتحیاتو ووایي. د اتحیاتو پسې د متصل بیا درود اللهم صل اللهم بارک ووایي او د هغه وروسته د اللهم ربنا ووایي، بیا د سلام وګرځئ. نو دا مونځ د دې کم نقصان چې په دې مانځه کې راغلی و، په دې 2 سجدو سره هغه نقصان د دې ختم شي، هغه نقصان تکمیل شي. او یوې خبرې ته قدرمن اورېدونکو باید موږ او تاسو متوجه اوسو. په لمانځه کې که یو واجب پاتې وي او که د یو واجب نه زیات پاتې وي، نو د ټولو لپاره یو د سهوي سجدې کول کفایت کوي. که زموږ یو منځګزار مسلمان نه، که زموږ خویندې یا زموږ ورونه یي، په مانځه یو واجب پاتې شي، نو هم سجدې سهوه ده. که د هغه په مانځه کې تقریبا 4 واجبات هم شي، نو هغه دپاره یو سجدې سهوه کفایت کوي هغه لپاره. دا نه که په مانځه کې 2 وارې سهوه شي یا 3 وارې سهوه شي، چې هر یوه دپاره دا بیله بیله بیا سهوه کوي، نه، چې څومره سهوه وایي هغه دپاره یوې سجدې سهوه کفایت کوي. اوس باید په دې باندې پوه شو چې په کومو صورتونو کې سجدې سهوه لازمیږي. د سجدې سهوې طریقه خو تاسو واورېدله. اوس په دې پوه شو چې په کومو صورتونو کې سجدې سهوه لازمیږي. مخکې موږ ویلې چې یا په ترک د واجب یا په تاخیر د واجب، خو اوس غواړم چې دا تفصیلا تاسو ته زه واورم. چا نه چې کوم واجب پاتې شي سجدې سهوه پرې لازم ده، مثلا سورې فاتحه، اتحیاتو، دعای قنوت، نو په دې صورتونو که سجدې سهوه په هغه باندې واجب ده. او په چا باندې چې سجدې سهوه واجب شوي او هغه ونه کړي، نو د هغه مانځه اعاده پرې لازم، بیا مونځ د خپل د سره راوګرځوي. همدارنګه په تاخیر د واجبو کې، په سورې فاتحه کې، اتحیاتو کې یا په بل کوم رکن کې دومره تاخیر او وروستوالی وکړي چې د هغه تاخیر د یو رکوع په اندازه وي، نو هم سجدې سهوه په دې باندې هم ده. او که د یو رکوع په اندازه نه و، یعنی تاخیر او وروستوالی د دې نه کم و، نو په دې صورت کې بیا په هغه باندې سجدې سهوه لازم نه ده. مثلا په طور د مثال زه تاسو ته ووایم چې کله سورې فاتحه تاسو ولولئ په مانځه کې، د هغه پسې به تاسو آمین وایي، د آمین نه به وروسته تاسو یو بل صورت وایي، بیا به رکوع ته ځئ. خو چې کله تاسو سورې فاتحه خلاصه کړه، تاسې دلته وروستوالی وکړه، دومره وروستوالی هم وکړه که یو سړی چې 3 ځلې سبحان ربی العظیم وایي، بیا هم صورت ولسته، نو په تاسو باندې سجدې سهوه لازم ده، ځکه تاخیر په واجبو کې راغی. نو په تاخیر چې کم تاخیر په واجبو کې راځي، په هغه باندې هم سجدې سهوه لازم ده. او که دا ستاسو وروستوالی او تاخیر د یو رکوع د اندازې نه کم و، نو په هغه صورت کې بیا سجدې سهوه په تاسو باندې لازم نه ده. همدارنګه که د رکوع نه یې مخکې سجده وکړه، یا یې 3 سجدې وکړي، یا 2 رکوع وکړي، نو په دې باندې هم سجدې سهوه لازمه ده. اول خو په مانځه کې رکوع کیږي، د رکوع نه متصل بیا ځي سجدې ته، خو دې اول سجده وکړه بیا یې رکوع وکړه. که رکوع خو بالکل ترک کړي یا خو مونځ نه کیږي، ځکه رکوع په مانځه کې فرض ده. په اول یې سجده وکړه، ورپسې یې رکوع وکړه، چونکه دلته تاخیر راغی، نو په دې صورت کې هم پرې سجده لازم ده. یا یې 2 رکوعګانې وکړې، یا یې 2-3 ځلې سجده وکړه، نو هم په دې باندې سجدې سهوه لازم ده. همدارنګه امام د سهار مانځه کې قرائت په جهر سره لوستل کیږي، دې خفیه ولسته. یا د ماسپښین په مانځه کې مثلا د مازدیګر په مانځه کې قرائت په ورو ویل کیږي، خفیه ویل کیږي، دې په جهر او په زور سره ولسته، هم په دې باندې سجدې سهوه لازم ده. خو دا په هغه صورت کې چې په اندازه د 3 آیتونو وي. امام مانځه ته درېدلی په جمع کې، 3 آیتونه یې خفیه ولستل، بیا ورته یاد شول چې دا مونځ خو جهري دی، باید زه په زوره ووایم، نو په دې سجدې سهوه لازم ده. او که دې خفیه په ورو د 3 آیتونو نه کم لوستلي ول، 1 آیت یا 2 آیت، بیا ورته یاد شول چې په دې مانځه کې خو مونځ په زوره ویل کیږي، قرائت په زوره ویل کیږي، نو بیا سجدې سهوه پرې نشته. همدارنګه د ماسپښین په مانځه کې امام په زوره قرائت شروع که،
نو دا په زوره قرائت یې که 3 آیتونو اندازه ویلي وي سجدې سهوه پې شته او که د 3 آیتونو نه کم لوستلی و بیا سجدې سهوه د خپل هغه خفیه قرائت دی شروع کړي. همدارنګه چې کله موږ او تاسو مانځه ته درېږو اول سورې فاتحه لولو، د سورې فاتحې وروسته بیا سورت لولو په ډکو رکعتونو کې. که یو چا داسې وکړه چې اول یې سورت ولسته د هغه نه وروسته هیره شوه نو په آخر کې دی چې کله اتحیاتو ولستله سلام دی وګرځئ 2 سجدې دی وکړي. دغه 2 سجدې یعنې دغه سجدې سهوه د دې لپاره چې کوم نقصان په مانځه کې راغلی هغه پوره والی ورته کوي. خو که څوک په 2م رکعت کې کېناسته پورته شه ناستې ته بیرته نږدې و کېدیني بیا سجدې سهوه پرې نشته او که ودرېدلو ته نږدې و بیا دې ودرېږي بیا دې کیني نه خو په آخر کې دې بیا سجدې سهوه وکړي. یوه بله مسله قدرمنو اورېدونکو چې دې ته تاسو دقیقا متوجه اوسئ. که چا زمونږ یو مونځګزار رور یا خور 2 رکعتي مونځ یې 3 رکعته ادا که یا 4 رکعتي مونځ یې 3 رکعته ادا که یا یې 4 رکعتي مونځ 5 رکعته ادا که. ښه متوجه اوسئ. مونځ دی 2 رکعتي خو دی 3م رکعت ته پورته شه یا مونځ دی 4 رکعتي دی 3 رکعته کې کېناست یا مونځ دی 4 رکعتي خو دا جګ شه 5م رکعت ده. نو هغه 2 رکعتي کې چې دا 3م رکعت ته پورته شوی هغه سره د یو بل رکعت هم جمع کړي چې 4 رکعته شي او هغه مونځ چې 4 رکعتي دی چې دا په 3م کې ناست دی پورته دي شي 4م دې وکړي او هغه مونځ چې 4 رکعتي دی دا 5م ته پورته شوی هغه سره د یو بل جمع کړي چې 6 شي او په آخر کې د سجدې سهوه وکړي دا لمونځ یې نفل شو خپل مونځ دې بیا راوګرځوي. مونځ 2 رکعته فرض دی خو دا 3م ته پورته شه چې 3م ته پورته شه نو 1 رکعت دې بل هم ورسره وکړي 4 شو. مونځ دی 4 رکعته دا 5م ته پورته شه 1 رکعت دې بل هم ورسره وکړي چې 6 شي نو دا کومه مونځ چې دې زیات کړی دا یې نفل شه خپل مونځ به بیا کوي. اما یوې مسلې ته متوجه اوسئ. که چیرې هغه په 2 رکعت کې د تشهد په اندازه قاعده کړې وي بیا 3م رکعت ته پورته شوی او یا یې په 4م رکعت کې د تشهد په اندازه ناسته کړې وي 5م رکعت ته پورته شوی وي بیا یې مونځ درست او پوره دی. د سجدې سهوې ته هم اړتیا نشته دی. 2 یا 4 فرض شو او 2 رکعته یې نفل شول. دا هغه مسائل دي چې زموږ فقهاو دا لیکلي دي. 2 رکعتي مونځ دی خو په 2 رکعتو کې ناست دی په اندازه د تشهد ناست دی 3م رکعت ته پورته شي نو 1 رکعت دې بل وکړي مونځ یې پوره دی. 2 رکعته به یې نفل شي 2 به فرض شي. یا 4 رکعتي مونځ دی په آخره قاعده کې 4م رکعت کې ناست دی خو بیا پورته شوی 5م ته نو 1 رکعت دې بل هم ورسره وکړي هغه به 2 نفل شي 2 به فرض شي. فقهاو لیکلي چې مونځ یې پوره دی او په دې صورت کې سجدې سهوې ته هم اړتیا نشته دی. دا په هغه صورت کې چې په 2م رکعت کې 2 رکعتي مونځ کې 2م رکعت کې ناست نه دی 3م ته پورته شوی نو هلته د یو بل جمع کې 2 به نفل شي نو د مانځه اعاده بیا پې لازم ده. همدارنګه په 4م رکعت کې که ناست نه وي 5م ته پورته شوی یو د بل وکړي چې 6 شي نو بیا په دې صورت کې سجدې سهوه پې لازم ده او د خپل مونځ به بیا راګرځوي. اما که په 2 رکعتي کې ناست و 3م ته پورته شوی و یا په 4 بیا الحمدلله ولستله هم په دې باندې سجدې سهوه لازم او واجب ده. او که چا د سورې فاتحې نه وروسته په ډکو رکعتونو کې یا په نفلو سنتونو ټولو کې د فرضو په 2 رکعتو اولو کې د سورې فاتحې د الحمدلله پسې بل صورت ونه لستو رکوع ته کته شه هم پې سجدې سهوه لازم ده ځکه ترک د واجب راغلی. اما په تشو رکعتونو کې که چا د سورې فاتحې پسې بل صورت ولسته نو بیا په هغه باندې سجدې سهوه لازم نه ده. مثلا د مازدیګر مونځ 4 رکعته دی په 2 رکعته اولو کې سورې فاتحه م ولستله او هغه پسې هم صورت ولسته 2 رکعته آخر باید تش وشي خو دې تش ونه کړل هغه یې ډک وکړل نو په دې صورت کې په دې باندې سجدې سهوه لازم نه ده. همدارنګه غواړم چې د سجدې سهوې په هکله تاسو ته نور معلومات هم درکړم. که چا په ډکو رکعتونو کې په اندازه د 3 آیاتو قرآن ونه لستو بلکې د 3 آیاتونو نه کم ولسته نو په دې سره هم سجدې سهوه کول ضروري دي. اما که چا 3 لنډ آیتونه لستي ول والشمس وضحاها والقمر اذا طلاها والنهار اذا جلاها که دا 3 لنډ آیتونه یې ولستل بیا سجدې سهوه پې لازم نه ده. خو که چا په ډکو رکعتونو کې د فرضو او په سنتو او نفلو ټولو کې د 3 آیتونو نه کم ولستو یا د یو اوږد آیت نه کم ولستو نو په دې صورت کې هم په هغه باندې سجدې سهوه لازم ده ځکه قرائت یا په اندازه د 3 لنډو آیتونو دی یا په اندازه د یو لوی آیت. که چا د 3 آیتونو نه هم کم ولست او یو اوږد آیت هم ونه لست نو په هغه باندې بیا سجدې سهوه لازم ده. خو که زموږ یو مونځګزار رور یا یو خور باندې سجدې سهوه واجب شوه او لازم شوه خو د هغه نه سجدې سهوه هیره شوه ویې نه کړه او سلام یې وګرځوه
که د سلام ګرځولو نه وروسته د خپل ځای نه پاڅېدلی هم و خو چا سره خبرې نه وی کړي، کولی شي چې بیرته راوګرځي، په خپل ځای باندې کینی، دواړو طرفونو سلام وګرځئ او سجدې سهوه وکړي. د سجدې سهوې نه وروسته اتحیات و درود او اللهم ربنا وی بیا د سلام وګرځئ. نو د دې مونځ کافي دی، مونځ صحیح دی. خو که داسې شو چې هغه نه سجدې سهوه هېڅ شوه خو د ځای نه پاڅېدو چا سره خبرې وکړې، نو چې خبرې وکړې بیا سجدې سهوه نشي کولی، د دې مانځه اعاده پې لازم ده. دا حاله بیرته راګرځېدلی چې سجدې سهوه کولی شي چې چا سره خبرې نه وي کړې. همدارنګه که چا نه اوله قاعده یېره شوه هم په هغه باندې سجدې سهوه واجب ده. مثلا 4 رکعته د ماسپښین مونځ دی، د اوله قاعده یعنې اوله ناسته په دې کې واجب ده. که د چا نه د اوله